پاکستان ته د غلطو سیاستونو له امله د ولسمشر اقتصادي ګزار. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. غني د پاکستان بد پلانونه و چې سوداګري مو ورسره کمه کړه. افغان ولسمشر غني په خپلو تازه څرګندونو کې ویل چې له پاکستان سره د هغوی د بد تصمیمونو له کبله سوداګرۍ کچه کمه شوې او موږ دومره اړتیا نه لرو لکه پخوا. ولسمشر غني نن د ځوانانو عالي شورا ته په وینا کې وویل چې افغانستان د خپل موقعیت له نظره خورا غني او ستراتیژیک هیواد او موږ په منځنۍ اسیا کې یو څلورلاري حیثیت لرو. ولسمشر وویل زما تر واکمنۍ مخکې چې په تورخم بولدک سرحدونه وتړل شول نو خولې به مو اسمان ته نیولې، خو اوس هغه وخت نه دی او موږ منځنۍ اسیا هیوادونو سره ښې سوداګریزې اړیکې لرو. هغه ځوانانو په خبرو کې وویل چې په نړیوال سیاست کې باید تاسو پوره ونډه واخلئ او بهرنی سیاست مو باید عاقلانه وي. هغه ټینګار وکړ چې زموږ ځوانان چین، هند، ایران، پاکستان او نور سیمه ییزو هیوادونه مطالعه کړي او په دې برخه کې تخصص واخلي. هغه بیا هم ټینګار وکړ چې نور پاکستان ته اړتیا نشته ځکه د هغوی د بد نیت او ناسم تصمیمونو له کبله مو اوس له 3 میلیارډو ډالرو څخه سوداګري 1 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې او موږ اوس له نورو هیوادونو سره اړیکې لرو. هغه ځوانانو ته وویل موږ غني یو خو هیڅ له خپلو قانونو څخه خبر نه یو. د وویل د نړۍ په کچه 18 نادره یا قیمتي قانونه موجود دي. له هغې جملې څخه یې 14 افغانستان درلودونکی دی خو تر اوسه ترې استفاده نه ده شوې. ولسمشر له ځوانانو سره د پوره پاملرنې غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې اړتیا ده زموږ ځوانان زده کړو او د بهرنیو هیوادونو مطالعې ته مخه کړي. ولې پاکستان سره سوداګري کمه شوې؟ څنګه چې افغان ولسمشر وویل چې د پاکستان ناسم چلند او پلانونه د دې لامل شول چې ورسره سوداګري کمه کړو. پاکستان یوازې د افغانانو له اړتیاوو په استفادې د بې کیفیته موادو پر افغانستان پلورل او یوازې پر یوه کوچنۍ پلمه به یې کوښښ کاوه چې افغانستان سوداګرو باندې مالیې زیاتې او بندرونه وتړي. خو له کومې ورځې چې افغانستان پر پاکستان اکتفا کمه کړې د پاکستان راتلونکی هم له زوال سره مخ شوی.